دا ځمکې هم اوس د سړک راتلو سره قیمته شوي دي. دلته چې دا تخریب شروع کېده د خلکو ته خبرداری ورکول شوی و. 14 میاشتې وخت لري دا پروژه. د رقم غټه سړک دی، سړک بیخي هیټ نه و. د دې سړک سره به تغیرات راشي که نه؟ د ولسوالي سره یو امبولانس و، ډېره رنډونه وکړ، لارې بند و، نه شو تللی. دا سړک کوم ځای له کوم ځای سره وصلې ده؟ د دغه شروع شوله نو انشاءالله په 14 میاشتو کې به تکمیل شي. د خلکو عکس العمل څنګه و؟ خلکو څه ویل؟ خبرداری ورکول شوی و؟ د بخونکي او لایزال خدای پر سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسو. دا دی زه امین الحق امیني یو ځل بیا له یوې ځانګړې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې. موږ نن د کابل ښار د بوتخاک چارایي چې د ملالۍ د څلور لارې په نوم باندې یادېږي او د باګرامیو د پله ترمنځ چې کوم سړک د ښاروالۍ له لورې رغېږي او د ماسټر پلان په مطابق باندې دلته رغول کیږي. دلته په دې اړه باندې خپرونې جوړولو ته راغلي یو. دلته که تاسې وګورئ عملاً د سړک د پراخېدو لپاره د ښاروالۍ له لورې دلته د تخریب چارې روانې دي او ماشینونه او همداشان خپله هیوادوال دلته په ګډه باندې کار کوي تر څو پورې دغه ساحه پاکه کړي او د سړک د رغولو لپاره آماده شي تر څو پرې دلته سړک ورغول شي. موږ کوښښ کوو چې د دې سړک په اړه باندې کامل معلومات ستاسې په حضور کې وړاندې کړو. نو د خپرونې تر پایله موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو له وعدې سره سم د دې پروژې انجینر صاحب له موږ سره ولاړ دی. د دې پروژې په اړه باندې به دوی سره خبرې کوو چې دا کار له کوم ځایه پیل شوی دی او په کوم ځای باندې پای ته رسیږي او کوم تخنیکي موارد په دې پروژه کې په نظر کې نیول شي. انجینر صاحب سلیم شي. مننه، ستړی مه شئ. ښه انشاءالله. مننه، خوشحاله اوسئ. الله دې آباد لره. که په پیل کې زموږ لیدونکو ته خپل ځان ور معرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې شمس الرحمن دی، د ملکیار بابا ساختماني شرکت سرویر په حیث ورسره کار کوم. انجینر صاحب ګورو چې تخریب روان دی. د دې پروژې پیل له کوم وخت نه شوی دی؟ د دو پروژې پیل تقریبا 20 ورځې کېږي چې موږ کار شروع کړی دی. تخریب یې نو 14 میاشتې وخت لري دا پروژه. نو انشاءالله په 14 میاشتو کې تکمیلیږي. فعلا موږ تخریب تکمیل کړی دی دو مسیر. زه به داسې عمومي معلومات تاسو ته وړاندې کوم چې دا پروژه چې ده تقریبا په حدود 4.9 متره طول کې موږ سړک عرض دی 10 متره او 650 متره چې دی دغه عرض چې دی بیا 45 متره عرض لري سړک. او تخریبات هم تقریبا د ټولو ساحې تکمیل کړي دي په دغه 20 ورځو کې. نو اوس یې کوم لوز مواد چې دی موږ هغه ساحه پاککاري کوو او د مواد انتقالوو. یعنی اوس د پاککاري پروسه روانه ده؟ اوس د پاککاري پروسه روانه ده. زیرسازي او تهدابونه موږ دته ځان برابر کړو. تخریب بشپړ شوی دی ټول خلاص؟ تخریب تقریبا بشپړ دی. تاسې د 10 متره یادونه وکړه چې دا سړک به 10 متره پلنوالی لري. دا فکر کوم چې نوی سړک جوړېږي. دلته پخوا سړک موجود نه و. د دې سره په څنګ کې ضمیمه څه شی شته؟ ګلدان، پیاده رو، د بایسکل رو، دغه موضوعات تاسې په نظر کې نیولي؟ بله، په دا چې کله ډیزاین شوی سټنډرډ ډیزاین شوی ته حتی ته لایټینګ پورې پیاده روونه، ګلدانونه، ټول شی پکې موجود دي. یعنی ټول موارد کامل په نظر کې نیول شوي؟ ټول موارد مکمل دي. ګلدان، پیاده رو، بایسکل وی او
لایټینګ سیستم پورې ټول تکمیل دی. یعنی یو معیاري سړک دلته رغول کیږي. معیاري سړک دی. انجینر صاحب که دا راته اوس دغه ساحه کابل په عموم کې ډېره ګڼه ګوڼه لري، دا سړک به په دې ګڼه ګوڼه کې تغییر راولي؟ ډېر رول لري او ډېر د ساحه خو یو داسې شوله چې صنعتي بشي که نه او بیروبار به دغو ساحو کم شي. انشاءالله ډېر سهولتونه خلکو ته ایجادېږي دلته که نه. یو خو دا ده چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابریږي او بل دا ده چې د هیواد په ښکلا کې د خلکو لپاره سهولت هم دی، د تګ راتګ لپاره، د رفت آمد لپاره چې مثلا دلته خلک خپل مریض انتقالوي او بیړنۍ پیښې کېږي، د دولت لپاره همدا شان د خلکو لپاره هم سهولت دی. ډېر سهولت دی د خلکو لپاره. داس د ښاروالۍ ماسټر پلان دی که نه، نو ماسټر پلان خپله ښاروالي تطبیقوي او سټنډرډ ډیزاین شوی دی. د ساحې مشکلات د خلکو مشکلات په نظر کې نیول شوي دي، نو دا سړک دوی بیا په هغو مشکلات په اساس ډیزاین کړی، په همدو ساحه باندې دلته تطبیقېږي چې د خلکو مشکلات ورسره رفع شي. دا سړک کوم ځای له کوم ځای سره وصلوي دقیقا؟ دا د بګرامۍ پله نارسیده، بګرامۍ پله د دغو ځای نه شروع شوی دی تر چهارراه ملالۍ پورې، دغو چهارراه ملالۍ ته وصل کېږي. یعنې چهارراه بودخاک چې په عام خلکو وایي هغو ته اتصالي سړک دی. اتصالي سړک دی. که دا راته ووایي انجینر صاحب محترم، دلته کاري نیرو کوم انجینر صاحبان چې مصروفه دي او نوره کاري نیرو ټول زموږ خپل هیوادوال دي؟ بالکل ټول زموږ خپل هیوادوال دي. دا د ښاروالۍ لخوا تاسو ته درکول شوی د قرارداد په حیث؟ ملکیار بابا ساختماني شرکت قرارداد نیولی دی چې خپله ښاروالۍ ډیزاین کړی دی او ډیزاین پروسه هغو تکمیل کړې ده او قراردادي شرکت چې دی ملکیار بابا ساختماني شرکت دی، هغوی تطبیق په غاړه اخیستی دی او قرارداد یې نیولی، هغه یې تطبیقوي. دلته چې تاسې تخریب شروع کړو، شاید ډیری کورونه هم پکې راغلي، په دې کې شخصي ملکیتونه، د خلکو عکس العمل څنګه و؟ خلکو څه ویل خبرداری ورکول شوی او خبرداری نه ورکول شوی؟ خلکو څه ویل؟ خلکو همکاري وکړله او یې نه کړله، یا دولت مجبور شو چې دغه ساحه تخریب شروع کړي او دغه د سړک لپاره دغه لاره برابره کړي؟ نه، الحمدلله دا پروسه چې شوې استملاک پروسه تقریبا 2 میاشتې مخکې تکمیل شوې او ټولو خلکو ته خبر ورکړل شوی و چې تاسو هم کورونه خالی کړئ. نو کله چې موږ راغلي کارم شروع کړی دی، تر اوسه پورې هیڅوک هم د موږ مخکې نه دی درېدلی چې موږ ته چې ما کور مه ورانوئ او هوا کې دا که نه هېڅ مشکل خلکو نه دی جوړ کړی. وکیل صاحبان د ګذرو دي که نه موږ سره ډېر همکار دي، خپله منطقي خلک ډېر همکار دي او ډېر خوشبینه دي د موږ کار ته چې موږ دا کار کوو، دوی په هر لحاظ د موږ سره همکاري کوي. انجینر صاحب په ټوله کې د کابل ښاروالۍ چې اوس کوم فعالیتونه شروع کړي دي د کابل په ښار کې، دا څنګه ګورئ؟ ښاینده لري کابل ښار؟ طبعا ښاینده لري. نو خو که نه انجینر صاحبانو چې کوم پلان جوړ کړی، ماسټر پلان چې هغه تطبیقوي د دو وطن د دو خلکو د خدمت لپاره د سهولتو لپاره نو هغه ماسټر پلان چې تطبیقېږي نو طبعا به هغه لري که نه سهولتونه او ټول خلک هغو ته خوشبینه دي، باید وي خوشبینه، ځکه دا داسې کار نه دی چې شخصي نفر که نه، ښاروالي خو بیا غټ ارګان دی، هغه چې تطبیقوي پلان جوړوي، نو ټول د ټولو خلکو مشکلات په نظر کې نیول شوي دي، هغو ته هغه پلان ماسټر پلان تطبیقېږي. ډېر ښه، خدای دې وکړي چې یو وخت زموږ همدغه کابل ښار چې پلازمینه ده د هېواد زړه دی، دا په یو داسې پایتخت باندې بدل شي چې د نړیوالو سره سیالي، او موږ یو وخت ووایو چې کابل ښار دغسې یو نمونه ده. انشاءالله که موږ داسې آرام او جنګونه نه وي او داسې کار روان وي، په نږدې وخت کې به انشاءالله موږ د خلکو سره د نورو هیوادو سره سیال وو انشاءالله. دا خبره نه ده، د امکان نه لري، خبره نه ده انشاءالله. بالکل بالکل. که زموږ لیدونکو ته کوم پیغام لري تاسې؟ لیدونکو ته خو خاص پیغام نه لرم، بس زه وایم چې باید ټول د وطن خدمت وکړو په صادقانه ډول که نه، نو الله دې دغه حکومت ته توفیق ورکړي چې نور هم داسې پروژې تطبیق کړو او په کوم ښه رویه چې دلته روان دي که نه د دغو خلکو سره، نو خلک هم باید د دغو حکومت سره ملاتړ یې وکړه او که نه چې هر شی په نظر کې ورته نیول شوي دي او شپه ورځ د خلکو لپاره خدمت کوي او دولت لګیا دی که نه، نو خلک هم باید د دولت سره ډېر همکار وي، ته نهایي پورې خپل همکاري وکړه
چې داسې موږ وطن د نورو وطنو سیال شي که نه پرمختګ وکړو تر څو به داسې پسمانده او شاته پاتې وو چې نو دا خبرې به انشاءالله ورکې شي او نور داسې خاص هغه نه لرم. انجینر صاحب له تاسې نړۍ مننه چې په دې مصروفه وخت کې خپل وخت مونږ ته راکړ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مننه، خوشحاله اوسئ. هر کله راشئ انشاءالله موږ خدمت کوو. ډېره مننه. درنو لیدونکو، تاسې د دې پروژې د انجینر صاحب خبرې واورېدلې. واقعیت هم دغه هېواد، دغه خاوره په موږ پورې تړاو لري. موږ د دولت یو، دولت زموږ دی او باید په ګډه باندې د دې هېواد د ښېرازۍ لپاره، د آبادۍ لپاره کار باید وکړو، زحمت تیر کړو. درنو لیدونکو، تاسې تصاویر ګورئ، بیا هم موږ له تاسو سره یو. ستړی مه شو وروره. خیر اوسئ، خیر تکلی سعادتې ده. مننه، خوشحاله اوسئ. تاسې هم دې ساحه کې اوسېږئ؟ والا موږ هم همدې ساحه کې اوسېدو، اوس نه اوسېږو. اوس نه اوسېږئ. دا ستاسې خپله مینه وه؟ دا مې خپله د خاله کور و. تاسې اخیستی او که نه اوسېدلی پکې صرف؟ دا موږ اوسېدلو پکې. ښه، په کرایه باندې اوسېدلی؟ موږ په کرایه باندې اوسېدلو. فکر وکړه چې موږ خپله وردسي. ښه. بس دا سړکونه چې جوړېږي، فکر وکړه چې 1000 کسان ته چې ضرر ورسوي، دا 1,00,000 نفر ته دا خدمت کېږي. یو 1000 نفر چې پکې تاوان وکړي، 1,00,000 نفر ډېره ګټه اخلي. د رقم غټه سړک دې ساحه کې بیخي هېټ نه و. دا بیخي یو سهولت غوندې شوی دی چې مقصد زر جوړ سي. رښتیا هم زموږ هېوادوال په ښار کې د ګڼې ګوڼې له لاسه ډېری وخت خپل مریضان په وخت باندې نشي رسولی، یا یو داسې پیښه راپېښېږي چې دولت مجبوره ده چې هغې ته رسیدګي وکړي، نو په وخت باندې بیا رسیدګي نه کېږي. دغسې سړکونه نو د دغسې پیښو د حل لپاره ډېر ګټور نه دي؟ ډېره مفیده دي، خو بعضې کسان پکې ضرر کوي. نو بس خدای ورحمېږي. نو دا ډېر مفیده کار شوی ده، خو یا فکر وکړه چې دا د 1000 نفر ته چې ضرر ورسېږي، دا 1,00,000 نفر پکې ګټه کوي دې سړک باندې. دا سړک سیاه دي، دا 2 موټر چې څنګ په څنګ لار شي، دې ته هغه لارې بل موټر ته لارې نه کېږي. فکر وکړه دا راباندې جوړوي. اوس دا غټه سړک دی، دا ټیلري چې پکې لار شي، دا هېڅ مشکل نشته. یعنې ښه په راحته باندې؟ هو، ښه په راحته ځي. د خلک د سودا لپاره که ځي، یا مریض په خپل وخت باندې رسوي، یا خدای نخواسته چېرته کوم ځای اور اخلي. بله ورځ د ولسوالي سره یو امبولانس و، ډېره رنډونه وکړ، لارې بند و، نه شو تللی. څه رقم کول، خی په غېږه کې هغه کوله. ډېره داسې د موږ خلکو خو نه پوهېږي هغه باندې. هغه الارم یې وهلی و، هېڅ څوک لارې ورته خوشي نه کوه، هر څوک خپل ځان ته مخته کوله. خو داسې سړکونه چې غټ جوړ سي، دا وطن ته فایده دي. خو داسې ونې چې ټول کابل سړک شي، موږ کوکې ژوند وکړو. بیا خدای دې وکړي چې دغه ستونزې هم حل شي د هېوادوالو. دلته چې دا تخریب شروع کېده، دې خلکو ته خبرداری ورکول شوې وه؟ ورکړل شوی و. دا تاسې خپله وران که دا کور که نه ښاروالۍ؟ لږ مې خپله دیوالونه موږ ته ښاروالۍ وران کړو، او بیا موږ مجبور شو ډېر سختي مو کار وکړو. دا شیون لږ مې شیون وباسل، اوس هم ډېر شیونه لاندې پراته دي. مجبور یو چې جستقیل خپل شخصي راوړو چې هغه وباسي موږ ته. مننه، خدای تاسې ته اجر درکړي. او دا هم د هېواد د آبادۍ لپاره ښاروالي لګیا ده، کار کوي. نو خدای دې وکړي چې دوی هم په منظم شکل باندې دا کار په مخ باندې وسي. ډېره مننه وروره، خوشحاله اوسئ. خدای پامان. درنو هېوادوالو، تاسې زموږ د هېوادوالو خبرې واورېدلې چې دلته ځینې په خپله باندې لګیا دي، خپل کارونه مخ ته وړي، او ځینو لپاره ښاروالۍ نو بیا اقدام کړی دی دغه د تخریب کارونه مخ ته وړي. درنو لیدونکو، تاسې تصاویر ګورئ، بیا هم موږ له تاسو سره یو.
درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. موږ دلته د دې سړک په صفري نقطه کې چې د چارایي ملالۍ یا د بودخاک څلور لارې طرف موقعیت لري دلته ولاړ یو هیوادوالو سره څنګ کې له دوی سره به د دې سړک په اړه باندې د دوی نظریات راخلو. ستړی مه شې وروره. سهل خاص دی. مننه خوشحاله اوسئ. زموږ لیدونکو ته که خپل ځان ور وپېژنئ. مننه. نوم مې اسدالله وفا دی. د ارزن قیمت دې ساحې اوسېدونکی یم او دغه کار چې روان دی نو دغه ډېر یو نیک اقدام ده. نو د دغه شروع وشوله نو انشاءالله په 14 میاشتو کې به تکمیل شي انشاءالله. او دا د سیمې او د خلکو دپاره ډېر ښه نیک اقدام دی. ډېر ښه. څومره وخت کېږي په دې ساحه کې تاسې اوسېږئ؟ موږ خو تقریبا 15 کاله شاوخوا وشو. 15 کاله په په همدې سیمه کې اوسېږئ؟ دې سیمه کې اوسېږو. ډېر ښه ډېر ښه. پخوا په دې ساحه کې د بیروبار په اړه که راته ووایاست د نورو لارو چې دلته ګڼه ګونه وه هغه څنګه وه او د دې سړک سره به تغیرات راشي که نه؟ تغیرات خو ډېر ممکن ډېر زیات راځي په خاطر د دې چې مخکې مشکلاتونه ډېر ول. مثلا یو مریض به و د دې ساحې نه باندې انتقال کېدو نو خدای شته چې هغه ساحنه ته به رسېدو که مثلا فشار تکلیف په 80 کې یا 100 کې به نو 160 یا 130 ته به یې رسېدو بیا به هغه مریض ورسېدو. مشکلات بیا ډېر زیات شول. سړک سره خو ډېره اسانتیاوې راځي ولې چې سړک هم د سیمې دپاره هم د خلکو دپاره پیدا ده هم د سیمې ساحې آبادي ده هم مشکلاتونه ورسره کېږي. ګڼه ګوڼه به ډېره وه. پخوا به د یو سړک و دا د کارتینو سړک و په دې باندې بیروبار ډېر زیات و مشکلاتونه ډېر ول. اوس ماشاءالله اول خو مننه په سر کې تاسو نه کوو بیا د اسلامي امارات نه مننه کوو چې دغسې یو نیک کارونه یې مخته روان کړي دي او خلکو ته اسانتیاوې راولي. په دې کې به د خلکو مصروفیت ولري او خلک به د غلا او چورو چپاو نه خلاص شي. بالکل بالکل همداسې ده. دلته چې ګورو اوس تخریب روان دی. ښاروالي لګیا ده او دغه تخریب یې شروع کړی دی. ځینې کورونه هم پکې راغلي دي شخصي ملکیتونه هم پکې راغلي دي. دې خلکو ته د دې سړک د جوړېدو لپاره ښاروالي خبرداری ورکړی و مخکې؟ دې ته خبرداری ورکول شوی و تقریبا داسې یو چې 2.5 میاشتې مخکې خو دې خلکو سره بیا ښاروالۍ د خوا نه داسې دغه شوي دي چې دغه کم تخریب راځي چا چې څومره خساره ده څومره دغه دي هغه خپل مصارف ورکوي ورته د دې تاوانونه بېرته ورکول کېږي. یعنې تاوان بېرته جبرانېږي؟ جبران کوي تاوان ورکوي ورته. ډېر د سیمې د خلکو اوسېدونکو دلته چې اوسېږي د دوی د سړک په اړه باندې نظر څنګه لکه تاسې هم چې په همدې ساحه کې اوسېږئ دا سړک دپاره خوشحاله دي خلک؟ موږ خو سړک دپاره واقعا ډېر خوشحاله یو په خاطر د دې خوشحاله یو چې دا د ابادۍ نښه ده ابادي ورسره راځي. اوس مخکې به دغه هلته چا په 2,00,000 روپۍ 3 زیان اغوستو یعنې د دې سره د ځمکې لوړوالی پیدا شو اسانتیاوې پیدا شوې دکانونه مشکلاتونه به انشاءالله ټول ورسره حل کېږي. یعنې د دې تر څنګ چې د ښار ښکلی کېږي خلکو ته سهولت راځي ځمکو هم قیمتونه پیدا ځمکو هم قیمتونه سره پیدا کړه. سړک خو ډېره غټه زرمینه ښایسته آبادي ده ډېره ښایسته امکانات دي خلکو ته برابرېږي او که څوک انشاءالله دومره څوک مخالفت نه کوي د هغه په خاطر د دې نه کوي چې دا سړک آبادي ده سړک خو هر چا ته ګټه رسوي. که یو څو نفرو ته پکې تاوان رسېږي هغه هم بېرته دولت لخوا جبرانېږي نو په زرهاو هېوادوالو ته ګټه رسېږي. بالکل واقعا دا خو اسانتیاوې دي خلکو ته مشکلاتونه اسانه کېږي. اوس که اکثرا کورونو که چا ځای نه لاړه نو خدای مهربانه چا ته به خدای نور ځایونه هم ورکړي ور به یې کړي ورکړي به مې او د دولت د خوا نه سره مرسته کېږي ورکوي ورته پیسې ورکوي هېڅ چا پیسې نه پاتې کېږي نه څوک د چا حق خوري. دلته به د کار لپاره خلکو ته زمینه برابره شي؟ د کار لپاره زمینه برابره ده ولې چې ټول هغه د انجینر صاحبانو د خوا نه دا فیصله شوې ده د شرکت د خوا نه دا امکاغه شوي دي چې مثلا هغه د کلي ساحې مخالي کسان باید دې کار کې ونیول شي ولې چې هم بیا کورونه دلته هم مشکلات خلکو ته نه جوړېږي. اکثرا کورونه دي د سړک سره نږدې دي هلته سره کار کوي که د هماغه سیمې هغه مخالي کسان وي نو هغې نه خو بیا هم پرده څوک نه کوي اکثرا داسې خپلو خپلوان سره راځي او که به د بل ځینې کسان نه ولي بیا به دا ډېر غټ مشکل جوړ کړي. زموږ نورو هېوادوالو ته څه پیغام لري چې دا مهال زموږ د سکرین نه تاسې ګوري؟ پیغام مې دغه دی چې د غلا او چورو چفاو نه لاس واخلي او دغسې یو مساعده ځان ته برابره کړي که ډېره نه یو غرپګۍ دې ځان ته ولګوي حلاله روزي دې پیدا کړي د عمده مشکلاتو نه به خلاص شي. دغه پیغام دی زموږ او بیا مې دولت د خوا نه دغه پیغام دی دولت ته خلکو ته دی چې دغسې نوي نوي امکاناتونه او کارونه پروژې محتوا شي چې دې کې به خلک مصروفیت ولري او د غلا او چور چپاو نه به خلاص شي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ ښه وخت ولرئ. درنو لیدونکو تاسې زموږ د دې هېوادوال خبرې واورېدلې چې دلته په همدې ساحه کې اوسېږي دلته یې کور دی او
ډېر راضي ښکاري د دې سړک د جوړېدو نه، ځکه دا د هېواد آبادي ده، د خلکو لپاره د کار زمینه برابرېږي. همداشان د هېواد په آبادۍ او په ښېرازۍ کې یو ښه اقدام دی. تاسې تصاویر ګورئ، بیا هم له تاسو سره یو. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. د دې سیمې یو مشر راسره ولاړ دی، له دوی سره به د دې سړک او د دې تخریب او د دې ځای کې د راتلونکي آبادۍ په اړه باندې خبرې کوو. کاکا سړی مسي. السلام علیکم. څنګه جوړ ښه؟ مننه، خوشحاله اوسئ. نوم هم څه شی دی؟ محمد عظیم. محمد عظیم. کاکا څومره وخت کېږي په دې ساحه کې اوسېږي تاسو؟ تقریبا 10 کاله 11 کاله کېږي. 11 کاله. په همدې ساحه کې هم کورونه دي؟ په دې ساحه کې هم کورونه دي. دلته د سړک د نقشې په اړه باندې دلته د خلکو ته په تیر کې چې دا کار شروع کېده خبرداری ورکول شوی؟ زمونږ کورونه خو لږ لاندې دي، خو دوی عمومي مخکې نه خبرداری ورکوي. داسې بې خبره چاته دغه نه ورکوي، کار نه کوي. څنګه دا سړک په تېرېدو سره به دلته سهولت راشي د خلکو د تګ راتګ لپاره؟ ډېر سهولت دلته راځي. پخوا ډېره ګڼه ګوڼه وه په ښار کې، که چېرته د باګرامیو نه او بوتخاکه پورې موږ راتللو چې ملالۍ څلور لارې ورته وایي، دلته ډېر بیروبار و. اوس څنګه دې سړک په جوړېدو سره به دا بیروبار کم شي که نه همغه شان به وي؟ دې سره به ډېر زیات کم شي. خلکو رضایت څنګه دی د دې سړک؟ ډېر ورته خوشحالې دي، ورته خپله ډېر راضي یم دې کار نه، او ډېر ښه کار دی دا. په ضمن کې که داسې دا کوڅې ورسره دي، که دې کې ورسره لکه کارونه وکړي، ځکه چې آبادي لاندې ده، پاس هلته دونه آبادي نشته دی. دا کوڅې ټولې خامې دي، لښتي ورپکې نشته دی، کوڅې تنګې دي. په دغه باندې هم کار وشي نو ډېره بهتره به وي. دا سړک خو عمومي سړک دی، فکر کوم چې تقریبا 13 متره دا پلنواله لري، چې ګلدانونه او مختلف پیاده روونه ټول پکې په نظر کې نیول شوي. زموږ یو هېوادوال سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی ویلې چې دا ځمکې هم اوس دې سړک راتلو سره قیمته شوي دي. په دې اړه تاسې څه اورېدلي؟ ډېره قیمته شوي دي، حتی دا چې دلته کرایه کورونه ډېر قیمته شو. 4000 په 4500 روپۍ به کرایه وه، اوس هغه کرایهګانې 9000 10,000 ته ختلي دي. یعنې کور نه پیدا کېږي د کرایه. قیمتونه لوړ شوي د ځمکو؟ ډېر جګ شوي دي، ډېر لوړ شوي دي. اوس خو دا خپله آبادي ده، نو آبادۍ سره خامخا دغه جګېږي، نرخونه جګېږي. لږ دې خوا کې راشئ کاکا، د لیدونکو تاسې سم وګورئ. د خلکو رضایت څنګه دی د سړک نه؟ دلته چې اوسېږي ځینې خلکو کورونه پکې راغلي دي، شخصي ملکیتونه دي، د دوی نظر څه و؟ دوی خپله د دې که چا کور لنګ شوی، مثال په طور د دغه کور چې ړنګ شو، دغه غټ سړک ته به دغه راوته، دغه کور نرخ جګ لاړی، ښکته نه دی راغلی. صحیح ده، دغه ظاهري تاوان شوی دی، خو په حقیقت کې دوی ګټه وکړه. د ښاروالۍ لخوا دوی ته ویل شوي دي بدل ورکول کېږي، د دې عوضي ورکول کېږي. خو د نور د کوم هغلته چې وران شوي دي، ځینو کې چې وران شوي دي، هغوی ته عوض ورکړی دی، نو دوی ته هم کېدای شي ورکړي. هغه خو فکر کوم چې د 0 نقطه و، او دا تقریبا یو څه منځ راځي که نه؟ نو هلته چې کار شروع شوی دی، د هغې خلکو تاوان او خسارت ورکول شوی ښاروالۍ لوري، دا نو اوس شروع شوی دی. خو که مخکې که وروستي، نو تاوان خو په ضمن کې نیول کېږي چې دا د ملت تاوان دی، نو ملت تاوان ته خو دوی دغه نه کوي، ملت تاوان باندې راضي نه دي دوی. که زموږ لیدونکو ته څه پیغام لري، دې خلکو ته چې په دې ساحه کې اوسېږي، که څه پیغام لري زموږ کې مرسته؟ ټولو ته ښه وخت غواړم، او چې د اسلام او د شریعت لپاره څومره داخل کې اوسېږو، بار ته ونه وځو، نو دا به زموږ دپاره د دنیا او د آخرت دواړو ګټه وي. دلته د کار زمینه هم نو هېوادوال ته برابره ده؟ برابر شوله. اوس دې کې به هېوادوال کار وکړي، زمینه د کار ورته برابرېږي. آینده کې نن ورځ ونه شي، کال ته ونه شي، 5 کاله پس به د افغانستان نه داسې فکر وکړو چې یورپ ونه شم یادولی چې دغه غیر اسلامي ملک دی، خو د سعودي غوندې او د قطر غوندې او د نورو ملکونو په شان به انشاءالله. انشاءالله. ډېره مننه کاکا. انشاءالله اوسې. السلام علیکم. درنو لیدونکو، تاسې د دې مشر خبرې واورېدلې. واقعیت هم دا د هېوادوالو لپاره یو امید دی د کار لپاره، همداشان د سمسورتیا لپاره، او د ټولو هېوادوالو نه دا هیله کوو چې د هېواد په آبادۍ کې، د هېواد په سمسورتیا کې کاملا ونډه واخلي. درنو لیدونکو، په دې هیله چې زموږ دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي، تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.